د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د روان لمریز کال د اسد میاشتې په 20 نیټه په خپل کاري دفتر کې چې د بهرنیو چارو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د اوبو او انرژي سرپرست وزیرانو او د برېښنا شرکت رئیس هم حضور درلود. د نیمروز ولایت د علماو شورا غړو سره په لیدنه کې د هغوی ستونزې واوریدې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د روان 1403 لمریز کال د اسد میاشتې په 22 نیټه په خپل کاري دفتر کې له یو شمېر ایرانی پانګوالو سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال ایرانی پانګوالو په افغانستان کې د اوسپنې کانونو استخراج او پروسس، د لمریزې برېښنا د تولید، د سړک او ریل پټلۍ شبکو غځولو، د معیاري صنعتي فابریکو رامنځته کولو او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي صنعتي ساحې جوړولو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند په باګرام هوایی ډګر کې د زمري 24مې یعنی د فتح ورځ د نمانځلو په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې ګډون وکړ. د یادولو وړ دی چې 3 کاله وړاندې د اسد په 24مه د افغان متدین او مجاهد ملت د بېساري قربانیو او د زرګونو شهیدانو د پاکو وینو په پایله کې د امریکا په مشرۍ اشغالګر له شرمونکې ماتې سره مخ شول. افغانستان بشپړه خپلواکي ترلاسه کړه او اسلامي نظام پکې واکمن شو. دغه ورځ د پلازمینې کابل او باګرام هوایی ډګر په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې په پرتمینو مراسمو او د هیوادوالو په پراګډون سره ونمانځل شوه. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته باد سوچند